او دویم حق هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیثو کې دا راغلی دی چې کله همسایه مجبوره سی هغې ته قرض پور ورکول او دی کې بعضې تفصیل دی په بعضې وخت کې خو همسایه ته قرض ورکول پر انسان فرض وګرځي او په بعضې وخت کې همسایه ته قرض ورکول دا د مستحب درجه وي که چیرې د هغې د نفقې مسله راله او هغې په دې خپل کورو بچانو کې دومره د مجبورۍ سره مخامخ سلو چې د لوږې په حالت کې د هغې بچان بېتابه زندګي تېروي او دی راسې ستاسو په دې وخت کې قرضه غواړي نو دې وخت کې دې همسایه ته قرض ورکول فرض و واجب درجه ده لیکن که چیرې د عامو ضروریاتو متعلق هغې ستاسو د قرضې غوښتنه کوي زما د بچی واده بند دی زما پلان ضرورت دی زما پلان ضرورت دی زما پلان ضرورت دی نو په دې وخت کې بیا دې همسایه ته قرض ورکول مستحب او مستحسن عمل دی بهترین کار دی د ثواب کار دی ځکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیثو مبارکو کې د قرض او د پور ورکولو ډېر زیات فضیلت راغلی دی زموږ بعضې بزرګان چې کله به یو چاته یو شی په هدیه کې ورکاوی په تحفه کې به ورکاوی نو د هغې بجای به په قرضه کې ورکاوی په قرض به ورکاوی په دې خاطر چې په قرض کې ثواب ډېر زیات دی یو د قرض ورکولو ثواب دی او دویم چې کله هغې باندې وخت پرسو د هغې سره شی نسته چې وخت نور وله ورکړې په دې کې جلا ثواب دی او که چیرې ستا زړه په هغې ته د ورکولو چې کله پر هغې باندې د قرضې وخت پرسلو او دی قرضه درله راوي په دې وخت کې برته ور معاف کې د دې درېیمه درجه ثواب دی نو قرض ورکول جلا ثواب او چې وخت پرسو نور وخت ورکول جلا ثواب او چې کله تا را ورسوئ چې تی ورته معافی برته ور پرېږدي د دې جلا ثواب نو ځکه زموږ بزرګانو به ډېر ځله چاته شی په هدیه کې ورکوئ د هغې څه به زیات ثواب په دې کې والی چې زه په قرضه باندې وله ورکړم لیکن نن سبا خو معاشره کې ما مخکې درته ویل اقدار بدل سو چې کله یو همسایه بل همسایه ته قرض وله ورکړي نو هغه قرض واپس کول مشکل خو ځکه ډېر ځله ناممکن وګرځي هغه قرض د هغه سړي څخه برته وصولول ډېر ځله هغې د یو فسادو د یو جګړې ذریعه وګرځي نو بیا خو د حکیم الامت حضرت اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه معمول عادت به دا و هغې به وی چې نن چونکې زمانه ډېره فاسده سوه او یو سړی رالی قرضه غواړي او ستا دا یقین دی چې دا قرضه په دې سړي سره په ځنډ باندې کښېوځي نو بیا به دومره قرضه ورکوي چې که چیرې هغه ستا سزایي سي پر هغې ستا مزاج نه خرابېږي دومره شی به ورکوي کې سبا دی تا ته نه درکوي نو تا ته د هغې په بخښلو کې د هغې په ورمعافولو کې تکلیف نه وي بیا به قرضه په دومره درجه کې ورکوي نو دویم حق د همسایه پر همسایه دا دی چې کله د همسایه د مجبورۍ زمانه سوه د احتیاج زمانه سوه او هغې ستا څه د قرض طلب وکړي نو دې وخت کې دې همسایه ته قرض ورکوي